هر خټین او مرمرین کور ته برېښنا روانه. د کابل ولایت ارغندی سب سټیشن د پاتې چارو د پیل پرانیستنه وشوه. نن موږ او تاسو د ارغندی د سب سټیشن د پاتې چارو د پیل مراسمو کې ګډون درلود. په دغه پروژه کې یو داخلي شرکت پانګونه کړې ده. دغه پروژه به په 2 کلونو کې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي او همداراز د دغه پروژې په بشپړېدو سره به تقریبا تر 400,000 پورې کورنیو برېښنا رسونه وشي. دغه بنسټیزه پروژه به د 2 کلونو په موده کې د یو داخلي شرکت له لوري د 8.8 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونې سره د 2 کلونو په موده کې بشپړه شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر له لوري د دغه پروژې پرانیستنه وشوه. د یادې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې مسؤلین وویل چې په هیواد کې به د داخلي برېښنا د تولید کچه لوړه کړي. په مجموع کې دغه پروژه له دشت الوان موږ لاین کشي کوو. دلته سب سټیشن جوړیږي او بیا په کابل کې 15 سټیشنونه نور دي. د دغه مجموعاً 183 میلیونه ډالر په مجموع کې مصارف او سرمایه ده. ترکمنستان هیواد له موږ سره دا وعده وکړه چې تاسو دغه لاین کشي وکړئ له دشت الوان تر جوزجان او بیا له دشت الوان تر ارغندی چوکه پورې او دلته بیا د هغې برېښنا د جذبولو په خاطر باندې دغه سټیشن افتتاح ده چې تقریبا 8 میلیونه ډالر د دې قیمت ده. همدغسې 15 نور سټیشنونه دي د هغو بیل قیمت ده. همدغسې لاین کشي ده چې له دشت الوانه تر دغه ځایه پورې مزي راغځول کېږي. تقریبا 14 میلیونه ډالر شاوخوا په هغه باندې مصارف راځي. خو دا ټول مجموعاً قیمت چې د دې سرمایې او د دې هغه مفاد سره راواخلي 183 میلیونه ډالر. موږ غواړو چې موږ د خپل هیواد له خپلو امکاناتو نه موږ استفاده وکړو او موږ د نورو هیوادو له احتیاجي نه خلاصو. خپله هم دلته موږ برق تولید کو بندونه جوړ کو. نو یو بل پیشرفت چې موږ له همدې عرفي بهرام شرکت سره قرارداد کړی ده د 2.5 میګاواټه له مختلفو منابعو، چیرته سولري، چیرته ګاز، چیرته بادي. نو د 2.5 میګاواټو د تولید موږ له دوی سره موافقې ته رسېدلي یو. بعضې موږ دوی قراردادونه امضا کړي دي، د بعضو پاته دي چې هغه بیا په مختلفو ولایتو کې دي. یو برق نه وي، برېښنا نه وي، تیاره نشي درلودلی، ستا موټر نشي تللی. او اوس په دنیا کې کوښښ کېږي چې دغه د پټرولو ځای هم برېښنا ونیسي، هم په موټرانو کې هم په ریل ګاډیو کې. په دې ترتیب دا ژوند داسې دی. ستا په تعلیم کې ته لابراتوار لرې، ته کتابخانه لرې، هغه ډیجیټل کتابونه دي. او نن ورځ خو بیا ته د انټرنیټ سره د سروکار دی. ټول علمي دنیا ستا مخته ده چې ته دغسې استفاده وکړې. که څه هم موږ تر اوسه هغه مرحلې ته زیات نه یو رسېدلي. موږ پکښې کې عکسونه ګورو، فلمونه ګورو، خو لیکن علمي انټرنیټ د علم ځای دی او ته اوس دې علمي دنیا ته باید ور داخل سي او بغیر برق دا نشي کولی. په دې ترتیب سره زه وایم چې موږ په یو داسې مرحله کې او د نن د داسې یو کار افتتاح کوو چې یو مبارک کار دی، یو حیاتي کار دی. د یادونې وړ ده چې دغه سب سټیشن د بغلان له خواجه الوان دښتې څخه د کابل تر ارغندی سیمې پورې د ترکمنستان برېښنا د لیږد لپاره جوړیږي چې لګښت یې 8 میلیونه او 600,000 ډالر اټکل شوی دی. د پروژې کارونه به د شاوخوا 2 کلونو په جریان کې بشپړ شي چې د کابل په ګډون به د غزني، پکتیا، خوست او ننګرهار ولایتونو شاوخوا 400,000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شي. دغه راز د برېښنا د کمښت ستونزه به تر یو برید راکمه، ورسره به د صنعت په برخه کې پرمختګ رامنځته شي.